د خبريال ملي ورځ د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې له لوري د یو شمېر خبريالانو په ستایلو سره ونمانځل شوه او د هیواد غوره خبريالانو ته نقدي او معنوي ډالۍ ورکړل شوې. پالیسی ما است که دیگر رسانه سقوط نکنه. پالیسی امارت اسلامی افغانستان است که دیگر خبرنگارای محترم کشور سبب ازدی نشود که اونا خارج از کشور شوند، دیگر کشور مهاجر شوند. خانواده او دو هم مسلک ما که در مزار شریف جان خود از داده، او مستحق دلجویی و تقدیر و تحسین هستند که انشالله ما به خدمتشان خواهیم رسید. تلاش های زیاد کردیم تا زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مسئولیت جانی، مسئولیت شغلی و در قسمت کاریابی برای خبرنگارا جامعه جهانی به خصوص نهادهایی که حامی رسانه‌ها در سطح دنیا هستند قانع بسازیم تا خبرنگار و رسانه افغانستان حمایت بکنند. د خبريال د ورځې د نمانځلو سره هم مهاله په هیواد کې د رسنیو د خراب اقتصادي وضعیت خبر ورکول کیږي چې ځینې رسنۍ بندې شوي دي او ډیری خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. قشر بزرگی از همکارای ما بیکار شدن و مشکل اقتصادی دامنگیر از یا شده و حق دارند که همیشه از رسانه ها و از نهادهای حامی رسانه ها گلایه داشته باشند، شکایت داشته باشند. دهها خبرنگار زن در افغانستان بیکار شدند و با وجودی که اینا بیکار شدن با مشکلات اقتصادی خیلی بدی دست پنجه نرم میکنن و همچنان با مسدود شدن بسیاری از رسانه ها در افغانستان تعداد زیادی از خبرنگاران زن که خودشان نانآورای خانوادهشان بودن اونا بیکار شدن. همدمهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ به کوي او د اسلامي او ملي اصولو په چوکاټ کې به د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا ښې زمینه برابروي. شبانه روز کمیسیون‌ها، کمیته‌های متعددی به ایجاد شده تا اینکه مشکلات فراری رسانه‌ها حل شود. پیام وزارت اطلاعات فرهنگ متعهد به آزادی بیان هستیم. در هر صورتی باشه پیام وزارت اطلاعات فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات انشالله مختل نمیشه. با یقین که ما را دنبال میکنیم و وضعیت بد اقتصادی که ما در افغانستان بالای رسانه‌های ما است، بالای خبرنگارای ما است، اگر در کل برطرف نمیشه تا حد برطرف شود. د خبريال د ورځې د نمانځلو په دغه مراسمو کې د هیواد په کچه غوره خبريالان او انځور اخیستونکي په مادي او معنوي ډالۍ سره وستایل شول.